نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. په پای کې به همدا موږ د ځمکې او د هغې د ټولو شیانو وارثان یو او ټول به زموږ لوري ته راوګرځول شي. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. او په دې کتاب کې د ابراهیم علیه السلام قصه بیان کړه. بېشکه هغه یو ریښتونی انسان او پیغمبر و. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. دوی ته لږ هغه وخت ور یاد کړه چې کله هغه خپل پلار ته وویل چې پلار جانه ته ولې د هغو شیانو عبادت کوې چې نه څه اوري نه څه ویني او نه ستا څه کار جوړولی شي. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. پلار جانه ما ته یو داسې علم راغلی دی چې تا ته نه دی راغلی. ته په ما پسې راځه زه به تا ته سمه لاره وښیم. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. پلار جانه ته د شیطان بندگی مه کوه. شیطان خو له رحمان خدای څخه سرغړونکی دی. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. پلار جانه زه ویریږم چې چیرته ته د رحمان خدای په عذاب اخته نشي او د شیطان ملګری شي. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. پلار وویل ابراهیمه آیا ته زما له معبودانو څخه اوښتی؟ که ته بیرته راوان نه وړې نو زه به تا سنګسار کړم. ته د تل لپاره له ما څخه بیل شه. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ابراهیم وویل سلام دی تا ته. زه به د خپل رب نه دعا وغواړم چې تا ته بښنه وکړي. زما رب په ما ډیر زیات مهربان دی. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. زه تاسې هم پرېږدم او هغه هستی چې تاسې له خدایه پرته بلئ. زه به خپل رب وبلم. هیله ده چې زه د خپل رب په بلنه نامراده ونه اوسم. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. نو کله چې هغه له هغو خلکو نه او د هغو له غیر الله معبودانو نه بیل شو نو موږ هغه ته اسحاق او یعقوب غوندې اولاد ورکړ او هر یو مو پیغمبر کړ. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. او هغو ته مو خپل رحمت ور په برخه کړ او هغوی مو ریښتوني نومیالي کړل. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. او په دې کتاب کې د موسی علیه السلام یادونه وکړه. هغه یو غوره کړی شوی شخص